ازادۍ د خوب تعبیر براله څوک وباسي د قام د خپو نه دا زنځیر براله څوک وباسي او زما د قوم بچی د ډم سړي سه جوخ ودرېږي زما د قوم بچی د ډم سړي سه جوخ ودرېږي بیا مخاطب شي تصویر براله څوک وباسي. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه یم نجیب شیخ. کتونکو راغلي یو د خپلو ملګرو سره په ټور باندې د سیند په غاړه باندې ناست یو. د سیند چپې تاسو وینئ کتونکو. موږ نننی پروګرام چې کوم دی نو دا داسې دی چې موږ د یو دوو ملګرو خوا ته راغلي یو چې هغوی د پښتو سره مینه ساتي، د شعر و شاعرۍ سره مینه ساتي. نو هغې نه به چې کوم دی نو موږ اورو، څه خبرې به ترې واورو، څه اشعار به ترې اورو. نو کتونکو موږ چې کوم دی داسې پروګرامونه تاسو ته راوړو په خپل پیج کې، په خپل کیمره کې، او تاسو چې کوم دی داسې پروګرامونه خوندونه اخلئ. زمونږ پیج چې کوم دی تاسو لایک کوئ. نو موږ سره کوم ملګری ناست دی، هغې سره زه تعارف کوم او بیا به چې کوم دی د هغې کیسه به شي. نسیم صاحب ته تعارف. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې نجیب صاحب ستاسو ډېر شکریا ده کوم چې وخت راکړو. زما نوم نسیم زاده دی او همدرد مې تخلص دی او د پیشې په لحاظ سره معلم. نسیم صاحب ماشاءالله تاسو لپاره په خپل پیښه کړله، خو د دې نه علاوه چې کوم دی نو تاسو شعر و شاعرۍ سره هم تعلق ساتئ. نو داسې څه اشعار چې هغه تاسو لیکلي یا تاسو حیا دي هغه موږ سره شریک کړئ. نجیب صاحب کمزوری لیک چې کومه دی نو هغه د یو شعر یا دوه شعره در سره، د یو غزل یا دوه شعره در سره شریکوم. دغه څو خبرې مازدیګر نه مې راوړي دي، دغه څو خبرې مازدیګر نه مې راوړي دي، دغه څو سندرې د زړه سر نه مې راوړي دي او هېڅ را سره نه و چې بس دغې ته مې فکر شو ستا د لاسو نقل قدر نه مې راوړي دي. او یو لنډ بهر غزل دی چې احساس بېقراري پاتې ژوند رانه بیخي احساس بېقراري پاتې ژوند رانه بیخي پاتې دلته کې بیا نه راځم دلته لیوني پاتې ستا پیغور وجلی یم اوښکې اسویلي پاتې دلته مې د سپو توبه هلته جنتي پاتې او ما هم درد هر څه بلل صرف شاعري پاتې. ماشاءالله ماشاءالله نسیم صاحب ډېره مهرباني، جزاک الله. یو جهان مننه ستاسو د خوږو خوږو شعرونو. نسیم صاحب انشاءالله بل پروګرام کې به نور اشعار مو ستاسو نه اورو. موږ سره ټایم کمی دی نو انشاءالله بل پروګرام کې بیا ستاسو سره نشست کوو. موږ سره بل ملګری ناست دی چې هغوی سره مختصر شان تعارف وکړو، بیا به چې کوم دی نو مخکې ځو. طارق صاحب خپل تعارف وکړئ. جی زما نامه طارق عزیز اخوندخیل ده. زما فیسبوک باندې چونکې پیج هم دی شیخ طارق عزیز اخوندخیل. د شاعرۍ سره مو شوق دی. د نسیم زاده صاحب په شانتې موږ هم د معلمۍ پیشې سره چې کومه دی وابسته یو. د شعر و شاعرۍ شوق هم سره. طارق صاحب دا راته ووایئ چې د شعر و شاعرۍ سره ستاسو څنګه شوق پیدا شو او موږ ستاسو وینو ډېر داسې ماشاءالله عجیبه عجیبه غزلې او عجیبه عجیبه اشعار چې کوم دی ماشاءالله دا تاسو ته څنګه یادي او څنګه چې کوم دی دوی سره تاسو مینه محبت سره؟ بس یاره جي دغه احساس دی او دغه سوچ دی. زه چونکې ډېر زیات حساس انسان یم نو د وخت د سره زموږ د دغه سره شاعرۍ سره دغه شوق دی او دغه الهامي یو فن دی کومه چې ګاډ ګفټډ صلاحیت دی. دا زموږ څه کمال نه دی خو د الله تعالی د طرفه څخه موږ باندې یو احسان دی. ښه طارق صاحب دا راته ووایئ چې کوم غزل تاسو سره وي یا شعر تاسو سره شته دی؟ زه به اول عام شعرونه بیا په ترنم کې تاسو ته یو غزل وړاندې کړم. د ازادۍ د خوب تعبیر براله څوک وباسي د ازادۍ د خوب تعبیر براله څوک وباسي د قام د خپو نه دا زنځیر براله څوک وباسي د قام د خپو نه دا زنځیر براله څوک وباسي او زما د قوم بچی د ډم سړي سه جوخ ودرېږي زما د قوم بچی د ډم سړي سه جوخ ودرېږي بیا مخاطب شي تصویر براله څوک وباسي. او دغه یو دغه ستاسو سره شریکوم په ترنم چې غواړم. مات د جنګ سپونه کړم مات د جنګ سپونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د صلح موسکۍ
چې زه اذان کړما څوک د صلح مونځ کوي چې زه اذان کړما نسیم صاحب جنگ د اویاو هرو سردارې د سر تورې کړې جنگ د اویاو هرو سردارې د سر تورې کړې جنگ لږ مې پرېږده جنگ لږ مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړمه څوک د صلح مونځ کوي چې زه اذان کړما خار مو ادیره شوه ادیره تر خار لویه شوه خار مو ادیره شوه ادیره تر خار لویه شوه نور به په پردي جنګ کې نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړمه څوک د صلح مونځ کوي چې زه اذان وکړمه څوک د صلح مونځ کوي چې زه اذان وکړمه او خدای به مې درویش روښانه غېږ له صلح ډکه کړي خدای به مې درویش روښانه غېږ له صلح ډکه کړي غږ به یې په هر یو غږ به یې په هر یو شاه زلمي یو ځوان وکړمه څوک د صلح مونځ کوي چې زه اذان وکړمه جهان مننه الله تعالی د خاطر او باد ساتل جزاک الله کتونکو تاسو د شعر او شاعري واوریده کتونکو موږ سره د وخت کمې دی انشاءالله نور داسې پروګرامونه به موږ تاسو ته راوړو تاسو به زموږ د پیج نه دغه پروګرامونه تاسو ګورئ او موږ کوشش کوو چې کوم ځای کې زموږ د پښتو سره مینه لرونکي خلک دي کوم شاعران دي نو هغې خواله به موږ ځو د هغې نه به موږ شعر و شاعري اورو د هغې نه به موږ غزلې اورو د هغې نه به موږ شعرونه اورو او هغه به موږ تاسو سره شریک کوو چېرته ځئ ما موږ سره